قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. یوسف هیواد دوست ما د ډنمارک له پلازمینې د کوپنهاګن د ښار د مرکزی میدان نه تاسو سره خبرې لرم. دا اوس دلته یو ډېر لوی میټینګ و د افغانانو. زیات شمېر افغانانو دلته برخه درلودله. د یولاندې جزیرې نه چې یوه لویه جزیره او ټاپو ده، د هغې ځای نه دغه راز د فوند جزیرې نه او د شیلاندې جزیرې د بېلابېلو برخو نه افغانانو ګډون کړی و. په څه خاطر؟ په دې خاطر چې زموږ افغانان یو ځل بیا وژل کېږي، په پرله پسې توګه وژل کېږي. د چا لخوا؟ د پاکستان د نظامي او پوځي واکدارانو لخوا بې موجبه. په همدې باب دوی غندنه کوله او دلته راټول شوي ول او هره ټولنه د افغانانو جمعیتونو، مرکزونو، کلتوري ټول خپل نظریات دلته بیان کړ. مبتکر او نوښتګر د ښاغلی افضل شیرینزوی ده چې دی او ملګرو یې د دې سبب او باعث العمل شول چې دغه ډول یو غندن ټولنه یا دغه ډول یو احتجاج ټولنه یا مجلس جوړ شي. جناب افضل شیرینزوی نه مو هیله وکړه چې په پای د دې غونډه کې له موږ سره یو څه لنډې خبرې د دې غونډې په باب ولري. شیرینزوی صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. قربان کور ودان نړۍ مننه ودود صاحب. ډېر خوشحاله شو چې ستاسو په نوښت او ابتکار داسې یو ډېر لوی ګام دلته واخیستل چې وطن په موږ حق لري. هغه وطنوال په تیره بیا چې اوس شهیدان شوي دي او ټپیان شوي دي، هغوی ټول په موږ حق لري چې د دوی غږ پورته کړو. څه ویل لرئ او دا غونډه څه ډول؟ نړۍ مننه. په سر کې خو زه د تاسو او ستاسو تخنیکي همکارانو څخه زړه له کومې مننه کوم. زموږ وطن مور ده، زموږ او ستاسو په وطن باندې د پاکستان د مرتد پوځ لخوا یرغل ده. د فبروري د 26 نیټې څخه روان ده تر ننه پورې هوایي ځمکني بریدونه کوي. زموږ او ستاسو په لاس او بې ګناه کسان شهیدان کړي چې ښې بېلګې ورته نه شم ویلی. زړه دردونکي او د غمیزې نه ډکې پېښې په ننګرهار ولایت کې د یوې کورنۍ 14 غړي او تر دې ترڅنګ په پکتیا ولایت کې هم آزاد قیاس د یوې کورنۍ 12 په کابل کې وشول. کابل کې آزاد قیاس کې هوایي بریدونه. نو دا ټول د درد او دغه نه ډکې پېښې دي، غمیزې دي. نو فلهذا لکه څنګه چې د خبرو په پیل کې عرض وکړه چې وطن مور ده، وطن په موږ حق لري. هغه زموږ هېوادوال یا عزیزان چې په د جنګ په لومړۍ کرښه کې سرونه قربانوي، نو موږ هم دغه کولی شو چې ستاسو دوستانو، مشرانو، عزیزانو همکارۍ سره جوخت او پلارښوونې سره البته موږ وتوانېږو دلته په ډنمارک کې د ډنمارک پارلمان ته د خپل غږ ورسوو، نړیوال ته د خپل غږ ورسوو. د دې پایلې ته ورسوو چې په ډنمارک کې د میشت افغانانو په همکارۍ موږ دلته یو لاریون سولیز لاریون د ډنمارک پارلمان مخ ته په لاره واچوو او د دې ترڅنګ خپل غږ اوچت کړو، تر نړیوال یې ورسوو، د ډنمارک تر سیاسون یې ورسوو، د ډنمارک تر پارلمان یې ورسوو، تر هغو چې د افغانانو وژنه بس ده او پاکستان دې زیاتی نه کوي او افغانستان دې نور خپل یرغل د پای ټکی کړي. نو څه فکر کوو چې هغه اساسي ټکی دلته تاسو په کوم پرېکړه لیک کې بیان کړ او هغه کوم ټکي ول؟ دقیقاً دلته موږ یو 15 مادهیز پرېکړه لیک صادر کړ چې دا به موږ انشاءالله که د الله رضا وه د ډنمارک پارلمان ته هم ورسوو، رسنیو ته به هم ورکوو او ان تر دې چې ملګرو وختیله چې تر جنیوا پورې به یې رسوو او آزاد قیاس تر نورو مربوطه مرجو پورې. په د 15 مادهیز پرېکړه لیک کې موږ دا وویل چې اول خو د نړیوالو ټولنې څخه مو دا غوښتنه وکړه چې د پاکستان دغه بریدونه دې په افغانستان ودرول سي، د په لویه کې د افغانستان بریدونه ودرول سي، په عامو وګړو او خلکو دې بریدونه ودرول سي، زیاتی دې بند کړي. ان د دې ترڅنګ له نړیوالو ټولنې مو غوښتنه وکړه چې پاکستان د پوځ د ترهګرۍ ډلو روزونکي په توګه په رسمیت وپېژندل سي او په نوملړ کې د شامل سي او د دې ترڅنګ پاکستان پر پوځ او په اوسني حکومت یا دغه مرتد پوځ باندې فشار راوستل سي تر هغو چې له دغسو کړنو څخه لاس واخلي. ډېره زیاته مننه. واقعا ډېر په زړه پورې و. ما ولیدل چې په دې لاریون کې دلته په ډنمارک کې د بېلابېلو افغاني ټولنو، شوراګانو، مرکزونو، حتی د سویډن نه ډېر دوستان راغلي وو، دلته ویناوې وکړلې او واقعا دا یو نوښت ده، دا د قدر وړ ده او دغه نوښت او د ابتکار ته موږ واقعا شاباسي وایو. دا د افغان شموله لاریون په
دې کې د ډنمارک میشت افغانانو لوري نه او د دې ترڅنګ زموږ تاسو هیوادوال سویډن څخه هم پکې برخه اخیستې د پی ټی ایم مسؤلینو پکې برخه اخیستې و. دغه پریکړه لیک چې تاسو ویل دا په یوازې په پښتو ژبه دلته ولوستل شي کنه؟ نه دا په دریو بیلابیلو ژبو ولوستل شو. اول په سر کې په ډنمارکي ژبه او پسې انګلیسي انګلیسي ژبه او په پای کې په پښتو ژبه. په پښتو او دلته یو خبره بل هم زیاده چې زیاتونه وکم زه په تاسو نه او تاسو قدرمنې مېرمنې څخه څنګه مور نه نړیمن نه کوم چې همیش مو د خپل هیوادوالو په چوپړ کې یاستئ. رسنیز مبارزه مو اما ژوندي اوس نور هم درکې ساتل کور بس د افغان غږ رادیو تلویزیون د دې خلکو د افغانانو غږ ده او برخه باخلو د زموږ مکلفیت ده. تاسو نه ډیره مننه چې ځوانان په دې تنکي زلمیتوب کې د خپل وطن په یاد دي او هغه نه هېري. کور مو ودان ژوندي اوسئ. ډیره زیاته مننه قدرمنو دوستانو او ګرانو لیدونکو. دا اوس زموږ لاین راپورټ د هغه لاریون کوم چې نن د یکشنبه په ورځ دلته د مارچ په 8مه د کوپنهاګن په مرکزی میدان کې د ګڼ شمېر افغانانو په ګډون ترسره شو. کور مو ودان ژوندي اوسئ. یوه برخه د دې میدان تاسو وګورئ چې تاسو لپاره به هم په زړه پورې. قدرمن دوستانو زما همکار فیضه جان هوسا دلته ډیره فعاله برخه واخیستله. له ما سره په کمره کې برخه واخیسته. وروستۍ خبرې به له فیضه جان نه واورو که څه خبر لري ښه د هغه په غیر کې زه ترې مننه کوم او د مارچ د 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې له امله ورته مبارکي یم. مننه یو دوست زه هم په سر کې خو د نن د ښځو نړیواله ورځ د ټولو خویندو میندو دننه په افغانستان کې او د دنیا د نړۍ په هر ګوټ کې چې د ټولو ته دغه مبارکه ورځ مبارکي وایم. او بل دا دی چې موږ دلته راټول شوي د افغانان چې راټول شوي ځکه چې افغانستان زموږ خاوره ده، زموږ وطن دی، زموږ کور دی او هلته چې هر انسان وژل کېږي، هر آفت او هر غم چې په افغانانو راځي هغه په موږ باندې موږ یې خپله دلته احساسوو. هغه زموږ وطن دی او کور دی ودانې د دې ځوانانو او د افغانانو چې راټول شوه دلته او دغه د افغانانو درد په خپل زړه احساس کو او درد کو او را د لیرو لیرو ځایونو نه هم راغلي. کور یې ودان خدای دی. ډېره مننه. کور مو وطن کې د خدای سوله او ارامي راولي او بس شهیدان د خدای وبخښي او زخمیانو ته د خدای نه صحت سلامت مړه دي او نابود دي د افغانستان د خلکو دښمنان.